تورخم کې له پاکستانه د راتلونکو کډوالو لومړنی تمځای. دوی د داسې یو نامعلوم سفر دویم پړاو له همدې ځایه پیلوي چې په خپله یې نه دی غوره کړی. هر یوه تازه راغلې کورنۍ د لمر له سوځنده وړانګو د ځان ژغورنې او دمې لپاره د سر سیوری لټوي. دا عمري کمپ په نامه د تازه راستنو شوو افغان کډوالو لپاره یو لنډمهاله میش ځای دی. کله چې افغان کډوال له ډیورنډ کرښې راوړي، لومړني پړاو مرستو او د هغوی د ثبت او راجستریشن لپاره دلته راوستل کیږي. هغه کډوال چې له لرې پرتو سیمو دي 3 یا 4 ورځې دلته پاتې کیږي او له هغې وروسته بیا خپلو ټاټوبو ته ورځي، او هغه چې بیا هم د 3 او 4 ورځو په ترڅ کې هم داسې چاره نه مومي یا څوک نه مومي چې له دوی سره مرسته وکړي، چارواکو دلته راته وویل چې دوی بیا خپله د دوی په انتقال او یا د یوه دایمي میشځي په موندلو کې ورسره مرسته کوي. مرسته محدوده ده خو ورسیږي. کله مهاجرین د پاکستان نه راواوړي نو 800 کورنۍ دلته وجود لري، تر هغې چې ټول پروسیجر ورته جوړ شي او دوی ته ټول ترتیبات ونیول شي، هغې نه وروسته انتقالیږي ولایتونو ته. تقریبا 1100 نه تر 1300 پورې کورنۍ چې دا د ترانسپورټ کمیټې لخوا نه انتقال شوي دي، هغه د افغانستان مختلفو ولایتونو ته انتقال شوي دي. تقریبا 4000 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي دي تورخم د لارې، چې دوی ته تر 3 میلیونو افغانۍ مرسته په مالي کمیټه کې ورکړل شوې ده. نو دا مالي مرستې تاسو د سړي په سر کوئ او که د کورنۍ په سر؟ دا مرستې چې دی د فامیل په سر باندې ورکول کېږي، چې کورنۍ غړو په اساس باندې د 4000 نیولې ده تر 10000 افغانیو پورې یو فامیل ته ورکول کېږي. دلته په دې لنډمهاله کلینیک کې ډاکټران د داسې یو ناروغ په درملنه بوخت دي چې د بدن اوبه یې کمې شوې. د مسؤلینو په وینا په تیرو 4 ورځو کې یې سلګونه کسان درمللي. د مهاجرینو د انفلکس د جریان ډېر په شدت سره روان دی. تقریبا په اونۍ کې بلکې که ووایم چې د ورځې په اوږدو کې زمونږ تر 1500 1600 کسانو پورې چې هغه زیاتره نارینه وي او تقریبا 1% زنانه وي. نو حد اقل تقریبا د ورځې 1500 1600 حتی تر 900 پورې مرسیږي چې دا دلته مراجعه کوي د مختلفو خدماتو. د ارزونې او مرستې ترلاسه کولو بهیر ته انتظار کډوال د خپلې نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښمن دي. لورې څنګه دی افغانستان ښه دی که پاکستان؟ احساس به دغه خلکو څه کومک وکړه، دغه کوډلې راته جوړې کړي دي، یو څه خیر پیسې میسې لږې راکوي او وړه راکوي چې څو ورځې دلته پراته اوسئ، بیا ځئ خپل وطن ته. بیا به مونږ یو د کندوز ولایت کندوز ته چې لاړ شو هلته ګورو مونږ 25 کاله وشله لاهور کې، اوس چې واپس راځو نو ماشومان نه دي بلد، نه مو خپل وطن لیدلی دی چې څنګه دی. دلته چې مونږ وخت تېرو مزدوري پیدا کوو، زمونږ کال 1.5 کال لګېږي، مجبور یې. د خپل کور له سیوري د بې برخې تابه او تر خیمې لاندې اوسېدو ته د اړ کېدو اغېز او فشار یې په څېره کې څرګند دی. نور دا هلته زموږ دا وګوره ده یوه هفته اوسله موږ خوب نه دی کړی، اول هلته نن درېیمه څلورمه شپه نن هلته خوب کړی، دا ټول همداسې دی، دا ټول ګرد چاپېره دا مکمل دا ځای ته دی که نه دی. په داعش مې هلته واده هر څه زما هلته د اخره کې داسې له موږ راغی. خو د ناهیلۍ او کړاو په دې چاپېریال کې د مور لپاره د خوښۍ شیبې. زامن یې څو ورځې لا درک خو اوس یو ځای شول. د مور تېره ورځ په ډېر اندېښمن حالت کې BBC ته وویل زامن یې د پاکستان پولیسو نیولي او دا له 3 ورځو راهیسې د خپلو نګندو او لمسیانو سره د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د هغوی په انتظار ناسته ده.
انتظارګاه سره ولاړو بس خبرې م کولې ماشومانو موږ ولیدلو او ورسره تاو سولو بېرته نو بیا همغه شیبه څنګه وه هغه شیبه خو د ما لپاره له ټولې دنیا نه زیاته د خوشحالۍ بس خپل بچیان مې ولیدل نو خامخا ماشومانو به دلته منډه کړي هغې کې به دغسې ماشومانو په سترګو خو رڼا سوله او د موږ خو بیا داسې واسې بیخي رڼایي وله مورکۍ درته څه ویل خوشحاله شوله څه یې درته ویل خود خوشحاله سو نو چې ویې لیدلو ټول سره یو ځای کېناستو خوشحالي وه او دا د اوس ښه په خوشحالۍ بس روان یو اوس د انتظار شیبې ختمې شوې دا کورنۍ په داسې یو هیواد کې چې لسیزې وړاندې یې تر شا پرېښی و د یوه نوي پیل پر لور خوځېږي